د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچکي د مولوي ذبیح الله مجاهد لخوا د انټرنیټ د بندېدو د توجیه په اړه د اسوسییټډ پریس د خپره شوې ادعا ناسمه بلل. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر مولوي سردار حماد شکیب او د افغانستان لپاره د پاکستان د پخواني سفیر ترمنځ لیدنه او هند ته د پوتین احتمالي سفر. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د تلې لسمه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د انټرنیټ د بندېدو د توجیه په اړه زما په حواله د اسوسییټډ پریس خپره شوې دا ناسم او جعلي ده. ښاغلی مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې رسنۍ باید مسؤلانه او مسلکي چلند وکړي. د اسلامي امارت ویاند زیاته کړی چې موږ که کوم دریځ او خبره د اعلان وړ وبولو له خپلو ادرسونو یې وایو نه له بهرنیو چینلونو څخه. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر مولوي سردار احمد شکیب د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر منصور احمد خان سره وکتل. ښاغلی شکیب پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي د شته فرصتونو او ستونزو سربیره پر یو شمېر نورو اړینو موضوعاتو خبرې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوه اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره ویلي چې د قطر پر خاوره هر ډول وسلوال برید د امریکا سولې او امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د رویټرز د راپور له مخې د دې فرمان له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د قطر د دفاع لپاره عملي اقدام وکړي. دغه فرمان وروسته له هغې صادریږي چې اسرائیلي رژیم تیره زېږدیز میاشته کې د قطر په پلازمینه دوحه هوایي برید وکړ. او روسي خبر ده چې هندي رسنیو د یو شمېر باخبر سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شاید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان زېږدیز کال د دسمبر میاشتې پر 5 او 6 تاریخ دغه هیواد ته سفر وکړي. د راپور له مخې دا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پیل وروسته هند ته د پوتین لومړنی سفر وي. د دې سفر اعلان په داسې مهال کې چې له روسیې سره د هند د سوداګریزو اړیکو پر سر د واشنګټن او نیو ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. قدر مول د کل عملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.